سلامونه جوړ په خیر. په امریکا کې د ښځو د جنسي تقویت نوي درمل لا هر څه نه مخکې که تاسو زمونږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. د امریکا د متحده ایالاتو د غذایي او درملو موادو ادارې د ویلسي په نامو درملو د عارضې او خرڅلاو ته اجازه ورکړه شوه چې د ښځو د وایګرا په نامو شهرت لري. ویلسي چې اوس د پیچکارۍ په توګه شته هغو ښځو ته تجویز کیږي چې د مختلفو دلیلونو په وجه یې جنسي لیوالتیا له لاسه ورکړې ده. ټاکل شوې ده چې دغه درمل د همدې کال په 2019 سپتمبر په میاشت کې د امریکا بازارونو ته وړاندې شي، خو د درمل جوړولو شرکت یې تر اوسه بیه نه ده ټاکلي. ویلسي د جنسي مقاربت نه یوازې 45 دقیقې د مخه د پوټکي لاندې پیچکاري کیږي، خو ډاکټرانو ویلي چې دغه درمل باید په 40 ساعتونو کې له یو وار نه زیات استعمال نشي او په میاشت کې یوازې 8 ځله باید وکارول شي. همدا شان هغه ښځې چې د دغو درملو مثبت اثرات تجربه کوي باید د 2 میاشتو حد اکثر 1400 ځلو څخه زیات ورڅخه ګټه وانخلي. د امریکا د کلفن پوهنتون چې د ویلسي درملو په هکله یې څېړنه کړې، جیسي بیمیلې د ښځو پر ژوندانه باندې یو اثر لرونکی عامل ګڼلی دی چې د هغو په نفس باندې باور، د بدن په فزیکي جوړښت، روحي ستونزو او د هغو په کورنیو او ټولنیزو اړیکو منفي اثر کوي. اټکل کېږي چې په متحده ایالاتو کې شاوخوا 10% ښځې د جنسي بیمیلې او یا د جنسي لیوالتیا له کموالي سره مخامخ دي. د نارینه‌و د جنسي قوت درملو وایګرا خرڅلاو او تجویز په امریکا کې زیات شور او ذوق رامنځته کړی و او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د درملو جوړولو شرکتونه د ښځو په وړاندې په توپیر تورن کړي دي. د ولسم د درمل جوړولو شرکت چې د ویلسي درمل تولیدوي هیله ښودلې ده چې دغه شرکت د دغې مناظرې او د ښځو په وړاندې د تبعیض ادعا ته د پای ټکی کېږدي. د امریکا د متحده ایالاتو د درملو او غذایي موادو ادارې د 2015 کال په اگست کې د ښځو د جنسي قوت یو بل ډول درملو ته چې ادیا نومي اجازه ورکړې وه. امید ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه.